سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خو د ویډیو کې چې ټول ښه جوړ صحتمن اوسئ. قدرمنو لیدونکو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډیره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. د ویډیو کې شیانې ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده د سوشل میډیا پلیټفورمونو څخه د ویډیوګانو ډاونلوډ کول. تاسو به هم ډاونلوډر مثال د ویډیوګانو ډاونلوډ کولو هغه طریقې لیدلی وي او بعضې به تاسو ډاونلوډر هم لرئ خو امکان د ولري چې همدا ډاونلوډر یا همدا طریقه تاسو نه وي لیدلی. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یوه داسې زبردسته طریقه ښایو چې تاسو هر ډول ویډیو که هغه د یوټیوب پلیټفارم وي، د فیسبوک وي، د ټیک ټاک یا فیسبوک سټورۍ وي یا د هرې برخې سره تړاو لري، هغه مثال تعلیمي برخې سره تړاو لري یا د انګلیسي کمپیوټر یا کوم بل مضمون او یا کوم فلم یا هره برخه کې وي ډېر په اسانۍ او چټکۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو لومړی موږ تاسو ته طریقه په فیسبوک کې ښایو. فعلا موږ په فیسبوک اپلیکیشن کې ولاړ یو، بیا په یوټیوب کې هم درته ښایم. ښه راځم دلته مثال یوه ویډیو ګورم یا مستقیما دلته په ویډیو برخه نه کلیک کړم. دلته مثال زه راځم یوه ویډیو چې هره ویډیو وي خیر مثال همدا ویډیو به موږ راواخلو. دلته راځم په همدې شیر اپشن باندې به فقط تاسو کلیک وکړئ. کله چې ویډیو خلاصه شي اوپن شي دلته په همدې شیر اپشن به کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې شیر اپشن باندې کلیک وکړو دلته به تاسو مثال فقط په کاپي لینک باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په کاپي لینک باندې کلیک وکړو تاسو به له همدې څخه بهر شئ، له فیسبوک څخه را به شئ. مثال دلته موبایل ته یو اپلیکیشن دی دا به تاسو ډاونلوډ کوئ د سنیپ ټو په نوم. زه دلته لیکم په سرچ کې. ښه دا ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کیږي خو په اپ سټور کې او په پلی سټور کې نشته. د همدې د ډاونلوډ کولو طریقه هم زه تاسو ته ښایم. د همدې ویډیو په پای کې ډېر په اسانۍ سره به تاسو بیا ډاونلوډ کړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ښه دلته مو چې کله په همدې باندې کلیک وکړو ملګرو دا زبردست کمال لري چې دا اتومات ستاسو لینک خپله راوچتوي مثال راخلي، یعنې دې ته اړتیا نشته تاسو هغه لینک پیسټ کړئ چیرته یې وچوئ یا سرچ کړئ بیا هم په کوم اپلیکیشن کې. کله مو چې لینک مثال راکفي کړه دلته مو اپلیکیشن خلاص کړو اتومات ډوله ټولې کوالټۍ هم تاسو ته ښیي په کومه کوالټي کې. لومړی خو چې دا خو د اډیو موزیک برخه ده په همدې شکل کې مثال تصویر به نه ښیي او فقط اواز به یې وي او دلته بیا هغه د ویډیو کوالټي ده په کومه کوالټي کې خو تر ټولو بهترینه 920 ده. دلته چې کله په آل باندې کلیک وکړئ که د ویډیو نوره فارمټونه لري هغه هم تاسو ته ښیي. تاسو ګورئ 480 1540 خو موږ یې په کومه کوالټي کې داسې نوره هم شته 1080 هم شته 920 تر ټولو مناسبه کوالټي ده. فقط به دلته په ډاونلوډ باندې کلیک کله مو چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړه دلته به په پلی باندې کلیک وکړئ. لاندې تاسو ګورئ دلته ډاونلوډ دومره په تیزۍ سره روان دی. اوس به دا ویډیو ډاونلوډ شي. اوس زه راځم مثال دا لیکه سر ته رسیږي ډاونلوډ شو. دلته چې زه راشم اوس د موبایل ګیلري ته تاسو دلته ګورئ اوس همدغه ویډیو چې ده دلته ډاونلوډ شوې ده. تاسو ګورئ ښه ویډیو چې ده ډاونلوډ شوې ده. له همدې څخه زه بهر کیږم. اوس راځم مثال یوټیوب ته. تاسو ته به په یوټیوب کې هم خو د فیسبوک سټورۍ به هم زه تاسو ته وښیم. دلته که څه ګورئ که خامخا تاسو د فیسبوک سټورۍ څخه کومه ویډیو ډاونلوډ کوئ مثال دلته به زه یوه ویډیو وګورم مثال همدا ګورم چې دا ویډیو ده که ښه دا خو تصویر ویډیو ده. دلته ملګرو چې کومه ویډیو تاسو ډاونلوډ کوئ له سټورۍ څخه یا مثال بله ویډیو یا داسې بله زه یوه بله ویډیو وګورم. ښه ما ډېر ښایسته ویښته راغلي دي. مثال دا ویډیو فقط موږ ګورو په دې درې ټکي نه به کلیک وکړئ. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړه دلته به تاسو راشئ په همدې کفي لینک وینئ ټو شیر د سټوري په همدې به کلیک وکړئ. کله مې چې په همدې باندې کلیک وکړه لینک پې کفي شي بس له اپلیکیشن به بیا بهر شئ. بیا به راشئ دلته سنیپ ټوب ته همدې اپلیکیشن ته په همدې به کلیک وکړئ. دلته به بیا هم ستاسو سټوري په اتومات ډول راخلي. لږ به انتظار شئ ستاسو چې انټرنیټ تیز وي هماغه ډول صفحه به ته راشئ لکه څنګه چې مثال فیسبوک عادي ویډیو موږ راکفي کړه خو دلته انټرنیټ ستونزه ده بیا موږ په ریټري باندې کلیک کړو. ښه لږ انتظار کېږو خو خیر له همدې هم تېرېږو. په همدې طریقه به تاسو لاړ شئ په فیسبوک کې که سټوري وي که ویډیو وي. اوس یوټیوب تاسو ته ښایم په یوټیوب کې څنګه ډاونلوډ کولی شو. را به شئ یوټیوب اپلیکیشن ته. کله مې چې په یوټیوب اپلیکیشن باندې کلیک وکړم مثال دلته ګورئ مختلف ډوله ویډیوګانې دي موږ سره تعلیمي ویډیوګانې مثال قسمه ښه زه راځم مثال همدا یوه ویډیو ده د موبایلونو د فرق
تقریبا 15 دقیقې ویډیو ده. په همدې به زه کلیک کله چې په همدې باندې کلیک وکړم دلته تاسو ګورئ را به شي مثلا په همدې شیر اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په همدې باندې کلیک وکړم دلته به بیا تاسو کفي لینک ووهئ. کله چې کفي لینک باندې کلیک وکړئ بیا به هم له یوټیوب څخه هم بهر شئ. را به شي مثال دلته بیا هم سنیپ ټوب ته کله چې سنیپ ټوب ته راشئ په همدې به کلیک وکړئ. اوس به د هغه یوټیوب لینک هم په اتومات ډول راخلي. دلته ګورئ تاسو هغه لینک یې راواخیسته. دلته چې زه اوس فقط په ډاونلوډ باندې کلیک وکړم همدغه ویډیو به ډاونلوډ کیږي له یوټیوب څخه. نو یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی، یو ډېر کمالي اپلیکیشن دی او ډېر په خوندوره طریقه او په اسانۍ سره په ښه کوالټي سره مثال په تیزۍ سره تاسو ویډیوګانې د همدې په مرسته ډاونلوډ کولی شئ. ښه مثال اوس خو موږ په همدې پوه شو چې څنګه یا له یوټیوب څخه یا مثال د فیسبوک څخه ویډیوګانې را ډاونلوډ کړو د همدې اپلیکیشن په مرسته. اوس به همدا اپلیکیشن څنګه لاسته راوړو؟ دا خو نه په پلی سټور کې شته نه په اپ سټور کې شته. ښه تاسو به راشئ قدرمنو لیدونکو د همدې ویډیو ډسکریپشن ته. اوس تاسو ته زه همدا طریقه ښیم چې د ویډیو ډسکریپشن به څنګه پیدا کوئ او چېرته اکثره ملګري ډسکریپشن هم نه پېژني. زه راځم خپل یوټیوب چینل ته. لومړی خو که تاسو نوي یاست زموږ چینل هم تاسو دې سره تعقیب کړئ، سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي دا زموږ یوټیوب چینل دی تاسو بیا په خپل وخت سره در ورسیږي. ښه ما دلته یوه ویډیو اچولې ده هغه د سپورټي برخې ده. زه تاسو ته فقط هغه طریقه ښایم چې په همدې طریقه به تاسو د همدې ویډیو ډسکریپشن ته ځئ. که زه تاسو ته دلته زه راځم مثال همدغه ویډیو مثال دا د سپورټ برخې یوه ویډیو ده په همدې نه کلیک کوم. کله مې چې په همدې کلیک وکړ دلته تاسو وینئ تاسو ته ویډیو چې همدا ویډیو ګورئ همدا ډول به تاسو ته ښکاري. دلته به تاسو په همدې مور وینئ په همدې کلیک وکړئ. دلته به موږ لینک اچولی د ټلیګرام لینک یا هم به ورسره لیکلي وي د سنیپ ټوب اپلیکیشن لینک. کله چې دا ټلیګرام لینک تاسو دلته کلیک وکړئ په همدې طریقه تاسو به زموږ ټلیګرام چینل ته مستقیما بوځي. ښه دلته به تاسو ته همدا ډول زموږ ټلیګرام چینل را خلاص شي. دلته به تاسو ته ما لینک اچولی تاسو ګورئ ما هغه لینک اپلیکیشن مخکې له مخکې اچولی وبښئ لینک هم نه مستقیما اپلیکیشن. کله چې په همدې باندې تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو سره ډاونلوډ کوي. نور نه بیا کوم بل ځای ته اړتیا شته چې تاسو ته لینک ته یا مثال ویب سایټ ته بوځي یا کوم بل ځای ته نه اتوماتیک ډول دغه ډاونلوډیږي او فقط به انسټال کړئ او له همدې اپلیکیشن څخه به تاسو استفاده وکړئ. نو زموږ ټلیګرام هم تاسو د سره سبسکرایب کولی شئ فالو کولی شئ. په همدې کې موږ نور معلومات هم وخت نه وخت اپلوډوو. تاسو له همدې هم برخمن کېدلی شئ. مختلف ډول اپلیکیشنونه مثال ویډیوګانې هم اپلوډیږي. قدرمنو لیدونکو همدا وه د ویډیوګانو ډېره اسانه بهترینه او په چټکۍ سره د ډاونلوډ کولو طریقه چې تاسو ته مو وښوده. یو ډېر بهترین اپلیکیشن و ځکه دا اپلیکیشن نه په پلی سټور کې شته نه په اپ سټور کې شته. نو په همدې طریقه یوازې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو بیا په اسانۍ سره د هره برخې ویډیوګانې چې وي که هغه تعلیمي برخې وي سپورټي نوره برخې ډاونلوډ کولی شئ او استفاده ترې کولی شئ. نو فعلا ښه وخت ته وړم. په خدای مې سپارلي یاست. ښې چارې.